لیدونکو نړۍ په 21مه پېړۍ کې داخله شوې ده او دا ډیره په ایډوانس او عصري ټکنالوژۍ سمبال نړۍ ده، خو په نړۍ کې د دې ټولو امکاناتو باوجود ډیریدونکې لوږه، غریبي، مفلسي، بیکاري او نړیوال جنګي حالات د دې خبرې په طرف اشاره راکوي چې آیا دا هر څه ګډوډۍ په طبیعي ډول رامنځته کیږي یا دا ټول حالات د نړۍ له یوې مهمې برخې څخه کنټرولېږي او تر شا یې دنیوي لاملونه څه دي؟ اخر ولې لیدونکو په نړۍ کې د ګوتې په شمېر داسې پټې ډلې شتون لري چې په هر وخت کې د نړۍ حالات کنټرولوي، ځکه چې د دې پټې ډلې سره د نړۍ ټول وسایل لکه بانکونه او میډیاو څخه ونیسه د نړۍ ټول اقتصادي وسایل شتون لري او دا ډلې دا وسایل د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. دې پټې ډلې ته فریمنسن ویل کیږي. فریمنسنان څوک دي؟ دا ډله کله او ولې رامنځته شوه؟ د دې ټولو خبرو په ځوابونو باندې د نن په ویډیو کې پرې ځانونه پوهوو. د نن په دې ویډیو کې هیله کوم چې ویډیو پوره وګورئ ترڅو د هرې خبرې په تفصیل او تاریخچه باندې په پوره ډول پوه شئ. نو ډیر مو نه ستومانه کوم او د خپلې موضوع په طرف ورځو. لیدونکو د فریمنسن لفظي معنا ده آزاد معمار یا کارګر چې هر ډول تعمیراتي کارونه ترسره کوي. دا سیکرټ سوسایټي دا دعوا لري چې دا خلک د نړۍ د جوړولو لپاره او د مثبت کړو وړو د خرڅلاو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو حقوق او مساوات او نور بشري حقوق، صحت، تعلیم او نور ډیر څه، هیلث فور آل، ایجوکیشن فور آل وغیره وغیره. خو حقیقت بیخي داسې نه دی او په حقیقت کې دې پټې ټولنې له دې خبرو سره تر لرې پورې هیڅ اړیکه نه لري. دا خبرې او شعارونه ځکه بدرګه کوي چې ترڅو خلک خطا باسي، ترڅو دوی یې د سیوري لاندې خپل خفیه مقاصد جاري وساتي. دا خلک د نړۍ په لویو او سترو عهدو باندې موجود دي او ځانونه د نړۍ تر ټولو ځیرک انسانان بولي. د فریمنسن ټولنې په لومړیو کې خپل کارونه پټ او خفیه کول، وروسته دوی په خپلو درسونو او کارونو باندې براله شروع وکړه. دغه ټولنې خپل تعلیمات په خلاص ډول د نړۍ مخې ته وړاندې کړي دي او په نړۍ کې ځای د فریمنسن مکتبونه او تعلیمي ادارې جوړې کړي دي چې په دې کې دوی زده کړې پر مخ بیایي او نور خلکو ته ورسوي. د دې سیکرټ سوسایټي خلک د نړۍ مالداره خلک دي، خو د دومره دولت او مالدارۍ باوجود د خیریه مؤسساتو او بنسټونو په توسط چندې هم راټولوي او په هغه ترلاسه شویو چندو باندې هم خپلو مقاصدو ته کار کوي. د دې ټولنې خپلو شعارونو ته نظمنتوب له دې خبرې څخه ښه معلومېدلی شي چې یو خوا فریمنسن د ښځو د حقوقو او مساواتو دعوا کوي او بل خوا بیا هیڅ ښځه په خپلو محفلونو کې نه پرېږدي. په عام ډول خلک داسې فکر کوي چې دا ډله په 1919 کې په انګلینډ کې رامنځته شوې ده، خو دا اندازه 100% غلطه ده، ځکه د دې تنظیم نوم 4-15 کاله پخوانی د فرعونیانو له رسم رواج سره سمون خوري او همداراز د دې تنظیم د کارونو په څرنګوالي کې هم د فرعونیت څرک په نظر راځي. د فریمنسن غړو نسل در نسل د دې خفیه تنظیم په بنیادونو باندې کار کړی دی او دا یې تر دې حده منظم او په پښو درولی ساتلی چې دا د تر نن ورځې پورې شته او په ولکه کې د نړۍ ټول وسایل دي. لیدونکو اخر د فریمنسن رامنځته کېدل له کومه ځایه پیل شوه او د دې تاریخي پس منظر څه دی؟ که چیرې موږ غواړو چې د دې په تاریخچه باندې ځانونه پوه کړو نو باید د صلیبي جګړو تاریخ ولولو، ځکه چې له همدې ځایه د دې رښتینې جګړه را شروع شوه. لیدونکو په 1015 کې چې عیسوي پاپ د مسلمانانو په خلاف جګړې پیل کړې چې په تاریخ کې صلیبي جګړې بلل کیږي، نو په دې کې د نایټ ټمپلر په نوم یوې ډلې د مسلمانانو پر خلاف د عیسویانو سره د زړه له اخلاصه برخه واخیسته چې د دې ډلې هدف یروشلم د مسلمانانو له قبضې څخه آزادول وي. دوی د صلیبیانو په لیکو کې د مسلمانانو په خلاف کلونه جګړه وکړه او په همداسې ډول یې په 1096 AD مخکې له میلاد څخه صلیبیانو د نایټ ټمپلر په توسط وتوانېدل چې یروشلم اشغال کړي. په دې مرګ ژوبلې او خونریزۍ رسولو کې له صلیبیانو څخه ډیر مخته وي چې د عیسوي پوځونو د صفونو څخه ځان ته او علاحده د صلیبیانو په لښکر کې د مسلمانانو په خلاف جنګېدل او د دې مسلمانانو په وژلو کې د نایټ ټمپلر په نوم ډلې د عیسویانو له پوځونو سره اوږه په اوږه د جنګ په لومړی صف کې روان
روان وي او خپل ځانونه عیسویان معرفي کول، خو په حقیقت کې دا خلک بني اسرائیل وي او دا همغه خلک وي چې په درواغو او فریب یې د مسلمانانو او عیسویانو په منځ کې فساد جوړ کړی وو. لیدونکو په دې وخت کې د دې یهودانو پوځ د کنایټ ټمپلر په نوم مشهور وو، خو له مسلمانانو سره د جنگ کولو په پایله کې له مسلمانانو څخه د سلو ماتو خوړلو وروسته نو د خپل ځان د قوي ساتلو لپاره دوی په خپل اصلیت پټولو مجبور شول او د عیسویانو په صفونو کې ننوتل، ځانونه یې عیسویان ښکاره کول، خو په زړه کلک یهودیان وو او هدف یې دا و چې د عیسویانو له طاقت څخه په استفادې به یروشلم د مسلمانانو څخه قبضه کړي او بیا چې کله عیسویان دا جنگ وګټي نو بیا به دا کنایټ ټمپلر خپل رښتونی څیرې او پلان ښکاره کوي او په ټولو شیانو به قابضه شي. د همدې هدف لاندې د کنایټ ټمپلر ډلې په صلیبي جګړو کې له عیسویانو سره غواشینه برخه واخیسته. چې کله عیسویانو یروشلم اشغال کړ نو دا یهودانو مسجد اقصی او هیکل سلیمانی ته ځانونه ورسول، په تدریج او استدراج یې خپله یهودي څیره ښکاره کوله ترڅو په بشپړ ډول یې اصلیت ښکاره کړ. په همداسې ډول سره یو څه وخت وروسته عیسویان په دې پوه او باوري شول چې دوی عیسویان نه دي بلکې یهودیان دي. لیدونکو د عیسویانو د عقیدې په اساس همدا یهودان وي کوم چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام یې په صلیب باندې وځړولو. همدا لامل و چې عیسویانو یهودان خپل دینی دښمنان پیژندل. په کال 1414 عیسوي کې پاپ فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې د کنایټ ټمپلرانو مشر د پدارولو امر ورکړی شوی و او هغه یې پدار کړو او د نورو کنایټ ټمپلرانو د وژلو لړۍ هم پیل شوه. اخر دا کنایټ ټمپلران یهودان له یروشلم څخه فرار وکړ او یو څه یې سکاټلینډ ته وتښتېدل. هغه وخت سکاټلینډ له انګلینډ څخه د ازادۍ جنګ کاوه. دغه فرار شویو یهودانو له موقع څخه په ګټې اخیستو سره یې د سکاټلینډیانو د اعتماد او باور د حاصلولو لپاره د سکاټلینډ د ازادۍ په جنګ کې ورشامل شول. بالاخره سکاټلینډ ازادي ترلاسه کړه او د سکاټلینډیانو په زړونو کې کنایټ ټمپلرانو ته مینه پیدا شوه او دوی ته په سکاټلینډ کې د اوسېدو او هر اړخیز فعالیت اجازه ورکړه. څرنګه چې د یهودانو کوم کارونه مخکې په پټه ترسره کول اوس یې نو په ښکاره او برعلا شروع کړل. چې کله سکاټلینډ او انګلینډ سره یو ځای کړل او یونایټډ کینګډم یې رامنځته کړو نو د یهودانو کړه وړه له سکاټلینډ څخه ټول انګلینډ ته خپاره شول او د فعالیت سیمه نور هم پراخه شوه. برتانیا یا یونایټډ کینګډم همغه کنایټ ټمپلران دي چې په تیرو خونریزۍ زیانونو او قتلونو باندې د پردې اچولو لپاره په 1919 کې خپل نوم له کنایټ ټمپلر څخه فریمنسن ته بدل کړو. لیدونکو د برتانیا همغه فریمنسنانو د امریکې د ازادۍ په ترلاسه کولو کې مهم رول لوبولی دی. په امریکا کې چې څومره د پانګونې پلاران دي چې د امریکې ریاست یې رامنځته کړو چې په دوی کې جارج واشنګټن، بنجامین فرینکلین دا دواړه د امریکې سرمایه‌ګزاره پلاران دي او مشهور او فعالې څیرې دي او دا دواړه د فریمنسن ټولنې غړي دي. د 18مې پیړۍ په اخر کې چې کله امریکې د جنگ په میدان کې د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره جنگ پیل کړی و، په همدې وخت کې فریمنسن ټولنې داسې پالیسي او طرحه تیاره کړې وه چې که امریکا زیږي نو د دوی په کنټرول کې به وي، چې په دې کې ټولې هغه برخې یو ځای شوي وي چې په دوی باندې د دې خبرې ټاپه ولګېده چې په راتلونکي وختونو کې به امریکا د فریمسنانو په اختیار کې وي. په همداسې ډول سره په ټوله 19مه پیړۍ کې فریمسنانو دا هڅه کوله چې هغه داسې څه رامنځته کړي چې د امریکا معاشي نظام د دوی په کنټرول کې وي چې په مرسته یې هغه ټوله امریکا کنټرول کړی شي. دوی همداسې وکړل. چا به چې هم د دوی د دې طرحې د نفاذ مخه نیوله هغه به یې قتل کاوه او کومو رئیس جمهورانو چې د دې اقتصادي نظام مخالفت کړای هغه یې قتل کړي دي. ابراهیم لینکن د دې غوره مثال دی. په 20مه عیسوي پیړۍ کې دا پیښه له کیناډایي رئیس جمهور سره وشوه. لیدونکو یونایټډ کینګډم د همدې یهودانو ځان ته هیواد یعنی د اسرائیلو د قیام لپاره لار هواره کړه او د اسرائیلو د منځته راتګ نه وروسته یې په ټوله نړۍ کې یهودان اسرائیلو ته راوړل او دلته میشت شول. په فلسطین کې د اسرائیلو هیواد رامنځته کړ او د
عملیات قیام څخه وروسته د نړۍ ټول یهودان دلته سره راټول کړل. اوس دلته یوه مهمه خبره په ذهن کې را پیدا کیږي چې بالاخره فریمسنانو د نړۍ په ټولو وسایلو باندې څنګه مسلط شول. په حقیقت کې دا هر څه د بینکینګ سیستم په مرسته رامنځته شول، ځکه چې د نړۍ د کنټرولولو لپاره له ټولو څخه لومړی اقتصاد کنټرولول حتمي دی. موږ ټول په دې پوهیږو چې په نړۍ کې راکړه ورکړه د سرو او سپینو زرو په پیسو یعنی سکو کېدله. همدا یوازینۍ کرنسي وه او د هر هیواد عامې پیسې سره او سپین زر وو. په همداسې ډول دغه یهودانو او د نړۍ د معیشت د کنټرولولو لپاره د بینکینګ سیستم رامنځته کړو، سود یې عام کړو او د کاغذي کرنسۍ معیشت یې معرفي کړ. په همداسې ډول چې سره او سپین یې په بانکونو کې کېښودل او په عوض کې کاغذ د باور او اعتماد په ډول استعمالوو. کله چې خلکو دغه کاغذي کرنسي د سهولت په ډول محسوس کړل، نو سره او سپین یې په بانکونو کې کېښودل او په عوض کې کاغذونه واخیستل. کله چې دا د کرنسۍ نظام عام شو، نو یې د نوټونو چاپول پیل کړل او په مقابل کې خپل اصلي دولت په قبضه کې واخیست. باید یاد کړو چې د بینکینګ نظام ته په کتو یو بانک دومره پیسې چاپ کولی شي په څومره اندازه چې لا د سره سره او سپین زر وي. خو دلته داسې ونه شول. د نوټونو د چاپ کولو ماشین هم له دوی سره وو، نو دوی د نوټونو په چاپولو د سترګو په رپ کې د نړۍ امیرترین خلک شول. خو کله چې د دوی دغه پلان بریالی شو، نو یو ستر بانک فیډرل ریزرو بانک اف امریکا رامنځته کړو. دا هغه بانک دی چې د امریکا معیشت او اقتصادي نظام کنټرولوي. نو له همدې امله او په همدې تعقیب د ټولې نړۍ معیشت ورسره تړاو لري. د دې خبرې د ثبوت په ډول د امریکایي ډالرو پر ډیزاین هم د دوی علامه کتلی شئ. په ډالر باندې د اهرام مصر موجودګي هم د فریمنسن د قبضې ښه دلیل دی، ځکه چې امریکا خو خپله د مصر له تهذیب سره تر ډیره لرې هیڅ رابطه نه لري. فریمسنانو د فیډرل ریزرو بینک اف امریکا څخه بغیر IMF او ورلد یعنی نړیوال بانک په ډول یې نورې نړیوالې ادارې هم رامنځته کړي دي چې ټولې نړۍ ته د سود په ډول قرضه ورکوي او په بدل کې ورباندې خپل شرایط قبلوي. اوس راځو د فریمسن ډلې د منځته راتګ د اهدافو په طرف چې یوازې ستاسو د حیرانولو لپاره بسنه کوي. د فریمسن پټې ډلې په اهدافو کې چې شتون لري، هغه په ټوله نړۍ یو واحد حکومت چې واک د دوی په لاس کې وي رامنځته کول غواړي. د نړۍ د اقتصاد په پیسو له قبضه کولو وروسته زما په اند تر ډیره حده بریالي لیدل کیږي. همداراز د فریمسن ټولنه غواړي چې د ټولې نړۍ وسایل په واک کې واخلي. همداراز د نړۍ د آبادۍ کمول او د یوې سترګې لرونکي طاقت د راتګ لپاره لار خلاصول هم د دوی له اهدافو او مقاصدو څخه دي. یعنی د یوې سترګې والا شخص باید د نړۍ ټول وسایل وکارولی شي. د اسلامي متخصصینو او علماو په نظر د یوې سترګې طاقت والا شخص دجال دی او فریمسنان یې سپریم لیډر یا سر سالار او خپل ستر مشر یې ګڼي چې د دې امت ته دا خلک له پیړیو راهیسې په انتظار دي. د فریمسنانو د ډلې د پیژندلو لپاره مختلفې قسمه نښې او علامې هم موجودې دي، ځکه چې د دوی په قول د دوی ټول تعلیمات په همدې علاماتو باندې ارتقا کوي او دا نښې ډېرې په مشهور مثلث یعنی تکون یا 1 آی سمبل په عسکري او عامو شیانو کې هر ځای لیدل کیږي، لکه د سیګرټ په ډبو، په شرابو او نورو مشروباتو، معقولاتو په بوتلونو، د رسنیو په ماخذونو، د خوراک شیان او نورو بین المللي کمپنیو په اشتهاراتو باندې وي او نور ډیر په عادي ژوند کې په کاریدونکو شیانو د دې نښې شتون لري. له دې څخه بغیر په ډیرو عبادت ځایونو کې هم دا لوګو لیدل کیږي. لیدونکو په مطبوعاتو کې هم ډیرې خپرونې، شوګانې او فلمونه چې په عوامو کې مقبولې دي د فریمسن ټولنې ویرونکي لوګوې او د هغوی د تعلیماتو نښې پکې لیدل کیږي. باید یادونه وکړو چې د فریمسن ټولنه میډیا هاوسز یعنی مطبوعات او رسنۍ، فیشن انډسټري، پورن انډسټري، هالیووډ او بالیووډ انډسټري، د تلویزیون خبري چینلونه هم په خپل ولقه کې لري. همداراز کارټون چینل هم. همداراز دوی د مطبوعاتو په واسطه د خلکو مایند پروګرامینګ یا دماغ مینځنه هم کوي ترڅو خلک د خپلو انسانیت ضد مقاصدو پر وړاندې غافله وساتي، ځکه چې د دوی د عقیدې مطابق فکر کوي چې دوی کله هیکل سلیمانی بیا ځلې تعمیر کړو نو د دوی مسیح الکاذب الدجال به راځي او د دوی پخوانی برم او دبدبه به
راګرځوي. مګر درنو لیدونکو موږ باید له یاده ونه باسو چې مسلمانان د ټولو کائناتو د سبحانه وتعالی منونکي یو او پر الله جل جلاله باور لرو او دا مو ایمان دی چې خپلو نیکو او مؤمنو بندگانو ته هیڅکله هم الله جل جلاله نه غواړي چې تاوان ورسیږي. شیطاني طاقتونه چې څومره وغواړي پرمختګ وکړي او څومره تکتیکونه فریبونه او دجل چې په کار واچوي او څومره چالونه چې خواره کړي، خو مګر الله جل جلاله له ټولو څخه ښه چال چلونکی او بهتر پلان لري او هغه الله جل جلاله هر څه ویني. الله جل جلاله د یو څه وخت لپاره د دوی رسۍ ورسسته کړې ده او کله یې چې دا رسۍ راکشي نو دا خلک به پر مخ را پریوزي. دا خلک فکر کوي چې د خپلې دوکې او فریب په اساس به په ټوله نړۍ باندې هر وخت ښه واکمني کولی شي، خو په حقیقت کې دا خلک نه پوهیږي او انقریبه ده چې حق به غالب شي او د دې خلکو په قسمتونو کې عبرتناک پای لیکل شوی دی او شکست د دوی ازلی برخه ده. څرنګه چې د خدایۍ دعوا کوونکي فرعونان او د نبیانو رسوا کوونکي نمرود او په خپل ځان باندې فخر کوونکي عاد او ثمود نیست و نابود شول او په همداسې ډول به دا خلک هم خپل پای ته حتما ورسیږي او په رښتیا به هم هغه وخت قیامت ته ډیر نږدې وخت وي. الله جل جلاله دې موږ ته د دوی له شر او فتنو څخه د ژغورلو توفیق راکړي او په خپل نور مو دې منور کړي. امین. لیدونکو یوه یادونه مهمه ده، ډیر خلک الومیناتیان او فریمسنان یو ګڼي، خو داسې نه ده. د دواړو په نښو او اهدافو کې کافي اندازه فرق دی. د الومیناتي په نوم موضوع زموږ په چینل کې شتون لري او زما په فیسبوک وال یې هم کتلی شئ او اوریدل یې ضروري ګڼم. لیدونکو دا معلومات چې څومره کولی شئ شیر یې کړئ او د خلکو په اګاه کېدو کې مرسته وکړئ. زه هیله لرم چې د نن دا ویډیو به تاسو ته ډیره معلوماتي تمامه شوې وي او خوښه شوې به مو وي. زه یم سمیع الله ابرار، دا پښتو ډسکوري یوازینی چینل دی. ویډیو لایک کړئ او پښتو ډسکوري چینل سبسکرایب کړئ. مننه چې تر دې دمه را سره مل وئ. الله مو مل شه.